د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی، ټولو قدرمنو اوریدونکو او کتونکو ته، څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګورئ او که څوک بیا موږ وروسته ګورئ، ټولو ته ډېر زیات سلامونه. د لوی افغانستان تلویزیون ته په خیر راغلی. نن به موږ خبرې کوو د بلوچستان خپلواکي. نو بلوچانو د خپلواکۍ اعلان وکړ. په دې باندې ما خپله دغه پاور پوینټ یو پریزنټیشن جوړ کړی دی، دا به له تاسو سره شریکوم. نو دا چې دی د شروع شو په خیر سره. پیژندنه: بلوچستان د خپلواکۍ اعلان وکړ او دا نوې خپلواک دولت د ایران، پنجاب، سند او عربي سمندر سره ګډې پولې لري. تمه ده چې دا سیمه به په راتلونکي کې له افغانستان سره یوځای شي. ځکه مې د افغانستان پوله ورسره یاده کړې نه ده، ځکه چې په انشاءالله تعالی په راتلونکي کې به دا د افغانستان سره یوځای کېږي. د مخه یو وخت کې بلوچان چې خپله د افغانستان برخه وه او افغانستان سره یوځای وو، نو په دې خاطر باندې په راتلونکي کې به دا د افغانستان سره یوځای کېږي. دا چې د خپلواکۍ اعلان دوی وکړ، نو موږ همیشه دا خبره کوو چې یو وخت کې څوک اراده وکړي او د یو دغه ارادې سره سم او د هغې دپاره قرباني ورکړي، هڅې وکړي، زیار وباسي، بیا خپل مقصد او منزل ته رسیږي. نو انشاءالله تعالی بلوچانو د خپلواکۍ اعلان وکړ، دا یې هغه اول قدم و. نو انشاءالله تعالی دوی به بریالي کېږي او خپلواک بلوچستان به جوړیږي. بیا دې کې دی وایي دا سیمه د طبي منابعو لکه ګاز، مدني موادو او بندرونو له امله ستراتیژیک اهمیت لري. د امیر یار بلوچ وینا: میر یار بلوچ د 2015 کال د مئی میاشتې په 14مه د بلوچستان خپلواکي اعلان کړه. مبارک دی. هغه ویل بلوچستان هیڅکله د پاکستان برخه نه وه. موږ د خپلواکۍ اعلان کوو. له ملګرو ملتونو یې غوښتنه وکړه چې د بلوچستان دیموکراتیک جمهوریت په رسمیت وپیژني. ټولنیز غبرګون: د ریپبلیک آف بلوچستان تر سرلیک لاندې ټولنیزو رسنیو کې پراخ کمپاین پیل شو. د بلوچستان بیرغونه او نقشې خپرې شوې او د خپلواکۍ غوښتنې پراخې شوې. تاریخي شالید: د قلات ریاست د 1940 کال د اګست په 11مه خپلواکي اعلان کړه. او د دې نه مخکې هم د قلات ریاست چې دا خپلواک و، خو دغه د انګریزانو د اصل رسوخ لاندې و، خو مګر بیا هم خپل حکومت، خپل پارلمان هم درلودو، لکه د مشرانو جرګه او د ولسي جرګه، دا سیستمونه هم پکې وو. خو چې کله دوی په 1940 کال کې د خپلواکۍ اعلان وکړ، نو په 1948 کال د پاکستان دا سیمه په زور ضمیمه یا ونیوله، چې له هغه وخت راهیسې بلوچان ملتپاله دا عمل د پاکستان غندي او دا نه مني چې دوی د پاکستان برخه ده. بشري حقونه او اقتصادي وضعیت: بلوچستان له اوږدې مودې راهیسې د بشري حقونو له سرغړونو، جبري ورکولو او اقتصادي استثمار سره مخ دی. لکه څنګه چې تاسو جوته ده، د کله نه چې پاکستان جوړ شوی دی، دغه د پنجابي اسټابلیشمنټ همیشه په بلوچستان باندې ظلم کوي او د دوی دا کوم مدنیات چې دي، دا کوم وسایل چې دي، دا همیشه پنجابیان د تغذیه نه وړي او په خپل پنجابي فوز باندې لګوي. هم دغه په واسطه باندې به هم دغه د بلوچستان خلک استحصال کوي، د دوی استثمار کوي، د دوی ټول وسایل به وړي او په دوی باندې ظلمونه هم کوي، دوی په زور او جبري توګه باندې پورته کوي او وژل هم د دوی کوي. بیا د بلوچستان طبي منابع د اسلام آباد لخوا لوټل شوي. حال دا چې ځایي خلک بې برخې پاتې دي، لکه څنګه چې دلته ما په دې سلایډ کې لیکلي دي، ځکه د بلوچستان چې ډېر طبي منابع لري، لکه سوی ګیس شو، لکه دې ته دغه سوی نوم ورکړی، دا خو ګاز دی یا ګیس دی. او بیا به دا چې وي دا د پاکستان نور برخو ته ویوړی شو، مګر په خپله بلوچستان کې خپله د بلوچانو ته د دې نه بې برخې او هغوی ته د حق نه ورکول کېدو. بیا د نړیوال غبرګون او غوښتنې: میر یار بلوچ له نړیوالو ټولنې وغوښتل چې د بلوچستان خپلواکي په رسمیت وپیژني. د ملګرو ملتونو څخه یې د سولې ساتونکي ځواکونو غوښتنه وکړه. له هند څخه یې وغوښتل چې د بلوچستان سفارت ته اجازه ورکړي. دا د هند څخه غوښتنه وه او د ملګرو ملتونو څخه یې غوښتنه کړې ده چې دوی په رسمیت باندې وپیژني. او بل دا کار وکړي چې د خپل فوزونه راولېږي چې د دوی دپاره یو څه مرستندوی شي. نو زه به دا مخې ته به ځم. بیا پایله: د بلوچستان د خپلواکۍ اعلان یو تاریخي ګام دی چې نړیوال پام ته اړتیا لري. نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د بلوچانو د حقونو ملاتړ وکړي او د دوی مشروع غوښتنې په رسمیت وپیژني. نو ملګرو، دا خو ما د دې پروګرام چې دا د سرلیک لاندې چې هغه سپاس ما عنوان ورکړی، د هغې مطابق ما دا پاور پوینټ پریزنټیشن
تاسو سره شریک کړو. موږ سره دلته ډاکټر صاحب هم دی او راسا صاحب هم دی، هغه به تاسو سره خپل نظر د خپلواک افغانستان په اړه باندې وړاندې کوي. خو زه به اول داسې وکړم چې دا پاور پوینټ پریزنټیشن به ځینې لرې کړم او ملګري به دغه کې راشي. ډاکټر صاحب لومړی تاسو خپل لکه په دغه د خپلواکۍ اعلان چې وکړو بلوچستانو د خپلواک بلوچستان، تاسو په دې باره کې خپل نظر له ملګرو سره شریک کړئ. اوس نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. تر هر څه لومړی درون او قدرمن مشر محترم بورا زمانی صاحب تاسو ته او محترم رسا صاحب ته خپل سلامونه او اوریدونکو ته خپل سلامونه نیکی هیلې وړاندې کوم. او بیا تاسو ته د لوی افغانستان د تلویزیون د بنیاد کې خودونکي او د نورو فرهنګي کارونو او د هغه خدمتونو چې تاسو د خپل قوم او د خپل ملت او ژبې لپاره کړي مبارکي وایم. او په دې ټولو برخو کې د تاسو د لا بریا هیله کوم او د تاسو د ښه صحت سره د اوږد عمر دعا کوم. ما چې کوم آیات تاسو په حضور کې او د لیدونکو او اوریدونکو په حضور کې تلاوت ک، دا الله جل جلاله فرمایي چې هغه کسانو تاسو ایمان راوړی دی، تاسو خپل قوم، تاسو خپل ملت، تاسو خپل خاوره دا د ظالم د ظلم نه آزاد کوي او دا د الله د قهر نه بچ کوي. دا د الله وینا ده او الله په همدغه باندې تاکید کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انصر اخاک ظالما او مظلوما، وایي چې تاسو د مظلوم کومک وکړئ او د ظالم کومک وکړئ. نو صحابه پوښتنه وکړه چې د ظالم څنګه کومک وکړو؟ نو هغه ویل د ظالم لاس ونیسه چې نور خلک مو وژنه، د ظالم لاس ونیسه چې نور خلک مو بندیان کوه، د ظالم لاس ونیسه چې نور خلک ژوندي مو ورکوه. ځکه موږ او تاسو عیني شاهدان استو چې د پنجاب ریاست د پاکستان د جوړېدلو څخه په صلحاو زره بلوچان د خپل مبارزې او د خپل بلوچستان د جوړولو په خاطر باندې ژوندي تریتم کړي دي چې تر نن پورې په دې باندې په صلحاو مظاهرې شوي دي او د نړۍ په ټول باندې په دې باندې حاکمه ده او په دې باندې خبره ده چې د پاکستان ریاست څه غواړي. همدارنګه لکه د پښتنو دپاره پاکستان څه غواړي او هدف یې څه شی دی. د تاسو موږ او تاسو عیني شاهدان استو په خصوصا په دې 15 کلونو کې چې پاکستان په خپل شیطاني قوت په لوی افغانستان کې څومره استعمال ک او د نړۍ په ګوټ کې خپل تروریستي اعمال سرته ورسول. نو دا د نړۍ څخه د هیچا څخه پټ نه دي. دا چې نن ځینې نړیوال مملکتونه یا ځینې نړیوال دولتونه په دې باندې حقیقت باندې سترګې پټي، اوس هغه وخت راغلی دی چې اوس د سترګو پټولو وخت نه دی. نو اوس موږ خصوصا پښتانه په پاکستان کې دا باید د بلوچستان د ازادۍ څخه عبرت واخلي او تر څو په خپلو کې سره متحد شي. هغه پښتانه چې په مختلفو نومونو باندې په مختلفو فکرونو باندې روان دي باید ټول متفق شي، خصوصا د پاکستان TTP او د پاکستان PTM او نور قوم پرسته ګوندونه او اسلام پرسته ګوندونه. ځکه دا په مسلمانانو هم فرض ده چې د پاکستان کې کوم نظام باید حاکم شي او په پښتنو او بلوچانو او په ټولو باندې دا فرض ده چې دغه ظالم او حکمران دغه ظالم دولت څخه څنګه خپل ملت او خپل قوم ته نجات ورکړي. نو دا د الله حکم هم دی او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم حکم هم دی او د اسلام ټول ارکان په دې باندې گواه دي چې بلوچان څومره مبارزه کړې ده او نن الحمدلله دغه مبارزې رنګ راوړو. نو زه هم د میریار بلوچ ته او ټول بلوچ قوم پرسته ګوندونو ته د دغه عظیم فتح او د دغه یو لوی اعلان او د مبارکي ورته وایم. اولاد یو کې چې د بلوچستان د جوړېدو سره سره نړیوال هم په دې باندې پوښي چې نور د پنجاب حکومت هیڅ چاته د منلو نه دی، په نړۍ کې چاته د منلو وړ نه دی. لکه چې هغوی غوښتنې دي چې موږ ته د صلح ساتي ځواکونه
راشي بلوچستان ته دا بالکل د هغوی حق دی او نړیوال باید په دې باندې غور او فکر وکړي او همدارنګه د هند سره د هند نه موږ دا هیله کوو چې واقعا خپل لویي په دې ثابته کړي چې د مظلوم کومک وکړي مظلوم سره په خوا کې ودرېږي تر څو دغه ظالم بدبخته پنجاب څخه ورته نجات ورکړي نو بیا هم که په دې باندې موږ هر څومره خبرې وکړو دا کمی دي دا په هر مسلمان باندې په هر پښتون باندې په هر بلوچي باندې او په هر انسان باندې دا فرض دي چې موږ د بلوچانو ملاتړ وکړو او د هغوی ازادي د هغوی ازادۍ ته لا قوت او طاقت موږ ورته ورکړو. نړۍ باندې ډاکټر صاحب څخه ملګرو ته ډاکټر صاحب معرفي وکړو. ملګرو ډاکټر صاحب چې دی په کوپنهاګن کې ژوند کوي اولته یو د جماعت چې دی د افغانانو جماعت د هغې کې ډېرې هلې ځلې کړې وي. هغه جومات چې و هغه د دوی د په حالو زرو جوړ شو. په ډېر فرهنګي کارونو کې هم ډاکټر صاحب همیشه برخه اخیستلې ده. هلته په مسجد کې امام هم دی، همیشه د افغانانو سره د په ښادۍ په غم په دې ټولو کې ورسره منډه تړله کوي، همیشه ورسره ودرېږي، همیشه د افغانانو په خدمت کې دی. بس الله دې ډاکټر صاحب ته ډېر ژوند ورکړي. د پاکستان په خلاف باندې په لاریونونو کې ډاکټر صاحب همیشه موږ سره په دغه لاریونونو کې که موږ یو کني دا خپله په کوپنهاګن کې اوسېږي همیشه په هغه لاریونونو کې ګډون کړی دی او همیشه سرلارې د دې کارونه وي. نو ډاکټر صاحب انشاءالله تعالی موږ سره راځي او خپله ډاکټر صاحب خو چې دی په دین کې خپله هم ډېر پوهاوی لري، ډاکټر هم دی او په دین کې هم ډېر پوهاوی لري. نو انشاءالله تعالی دا به د دیني لحاظه هم د بلوچانو دغه مظلوم ملت چې دی او دوی باندې دا کوم ظلمونه کېږي د دوی دپاره به په غږ پورته کونه کې به زموږ سره همیشه د دې غږ یو ځای او انشاءالله تعالی په راتلونکي پروګرامونو کې به ډاکټر صاحب موږ سره په نورو ډېرو مسلو کې او سیاسي مسلو کې اسلامي او دیني مسلو کې به دا موږ سره په دې پروګرام کې ګډون کوي، خپل نظر به د کتونکو سره شریکوي. راسا صاحب تاسو څه ویل غواړئ هغه تاسو ویو، انشاءالله تعالی بیا به د ډاکټر صاحب خپلې خبرې وکړي. مننه باورا صاحب. زه هم په لومړي قدم کې ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست وایم او څنګه چې تاسو یادونه وکړه دا هم ډېره کمه ده. ډاکټر صاحب واقعا یو ملي شخصیت دی، ملي احساس لري او همیشه د هېواد هغه ارزښتونه ورته ډېر زیات په اول قدم کې دي. نو ډاکټر صاحب ته د الله عمر ورکړي او د الله ژوندی لري او انشاءالله موږ سره به همیشه په دغه پروګرامونو کې چې زموږ هدف او زموږ مرام یو دی چې موږ هم دغه لوی افغانستان او د پښتنو یووالی غواړو. نو انشاءالله ډاکټر صاحب موږ سره همیشه په پروګرامونو کې برخه اخلي چې امکانات او وخت ولري. نو باورا صاحب تاسې مفصلې خبرې وکړلې. زه هم په خپل نوبت باندې خپله میریار بلوڅ او د ټولو بلوڅ ورونو ته د دغه پرتمینې ورځې د فتحې د ورځې ورته زه مبارکي وایم او الله دې وکړي چې دغه ملت چې دغه خور پروت دی او دا سره راټول شي او یو آزاد بلوچستان دلته جوړ شي او چې دا د ټولو د منطقې په ګټه ده او بیا خصوصا دا خو ټول عمر بلوچانو او د افغانانو سره یو ځای ژوند کړی دی ځکه چې زموږ ګټې زموږ هغه کلتور فرهنګ زموږ سره بیخي مکس یو. نو انشاءالله کله چې دلته لوی افغانستان جوړیږي دا به زموږ د ټولو په ګټه وي، هم به د بلوڅ ورونو په ګټه وي او هم به د پښتنو په ګټه وي او الله دې وکړي چې دغه د لوی افغانستان د جوړېدو دغه هلې ځلې پسې نور هم چمتو شي او د ټول افغانان د خپل مسؤلیت وګڼي او دې ته کار وکړي. او بل فقط بیا زه ډاکټر صاحب ته وخت ورکوم، ډاکټر صاحب نه به یو څه پوښتنې هم ولرو. فقط دغه یوه موضوع ته باورا صاحب زه اشاره کوم چې دا د بلوڅ او د ازادۍ ورځ چې دا یعنې دا باید موږ دې ته یعنې کار ورته وکړو، یعنې دا باید خپره شي، دوستان باید دې باندې د پوسټونه ولیکي، مطالب ورباندې ولیکي، یعنې که نه یعنې څومره دا موضوع دغه کېږي دا هم نړیوالو ته بیا نږدې کېږي، هم نورو ملکونو ته هم د دې دغه رسېږي او بیا خپله نړیوال هم په دې باندې غور کوي چې واقعا دا یو خپلواک ملک دی او هغه تاریخ ته بیا ګوري نو دا به خپل هغه اصلي خپلواکۍ ته رسېږي. نو باورا صاحب ډاکټر صاحب ته به وخت ورکړو چې اول خو لومړی به د هدایت خان لیکلي قدرمن ډاکټر صاحب زموږ او د افغانانو ویاړ دی. مننه هدایت زماني صاحب، الله دې روغ جوړه خوشحاله لره. اوس په دویم پړاو کې به موږ لږ شانته داسې لنډن نظرونه په دې کې ورکړو چې په دې کې که بلوچستان یو خپلواکي واچي زموږ څومره ډېرې ګټې په دې کې لرو. بل دا چې دې سره به دا بل سوال هم یو ځای کړو چې پښتانه به په پښتونخوا کې کله دا غږ پورته کوي چې دویم یو خپلواک هېواد طرف ته لاړ شي او د لوی افغانستان سره یو ځای شي. نو دې باره کې هم خبرې کوو، خو لومړی به داسې زه ویم چې که چېرته بلوچستان په لومړی کې خپلواک هېواد جوړ شي د دې لپاره قربانۍ ته ضرورت دی. صحیح ده، ځکه چې هر سړی چې کوم کار کول غواړي او منزل ته رسېدل غواړي د هغې لپاره قرباني، د هغې لپاره به زیار هڅې دا ټول به کوي او بغیر د قربانۍ او شهادتونو نه به دوی
خپل منزل ته ونه رسیږي هغه اوس هم هغه د لګي د شهیدان ورکوي او خپل منزل طرف ته ورځ په ورځ نږدې کیږي. په دې کې د افغانستان ډېرې ګټې دي. یو خو به داسې چې په دغه منطقه کې به د پنجاب لاسوهنه کمه شي او د پنجاب چې د دغه لارې کم لاسوهنې کوي د دې او د پښتونخوا د لارې د بلوچستان د پښتونخوا د کم لاسوهنې په افغانستان کې کوي د دوی هغه لاسوهنې به قطع شي او پنجاب به کمزوري شي او د سره به لوی افغانستان چې دی هغه جوړښت طرف ته به لاره هواره شي. بل دا کار دی چې دغه ځای کې دغه کم بندرګاه چې ده ګوادر او د نور بندرګاه ځکه هغه بلوچستان خپل بهر ته لاره لري نو زمونږ به ډېر د نږدې نه خپل بهر ته لاره پیدا کړو دغه د بلوچستان د لارې. نو زمونږ کوم دغه چې د پاکستان باندې وو د کراچۍ په خاطر باندې دغه بندر په خاطر باندې هغه به د خیر سره زمونږ ختم شي او پنجاب به زمونږ بيخي انحصار ختم شي. مونږ به د بلوچستان د بندرګاه د لارې د ټول نړۍ سره تجارت شو کولای ځکه د کشتو د لارې کوم تجارت چې کیږي هغه چې د ارزانه تمامېږي ځکه هغه بیا کوم ټوکی چې افغانستان ته راځي بیا هغه تجاران په ارزان راوړي به د ارزان باندې خرڅېږي کې افغانانو ډیره ګټه ده. دویم دا چې پښتانه به کله دغه کوي او په دې کې به کله دا شعور راځي او په هاوی به پکې راځي چې د لوی افغانستان او خپلواک افغانستان طرف ته راشي. زه ډاکټر صاحب ته وخت ورکوم ډاکټر صاحب به خبري وکړي. ډاکټر صاحب تاسو خپل نظر شریک کړئ لمرګر سره. محترم زماني صاحب تاسو او د محترم رساس یو نړۍ مننه کور مو ودان دا د یو شی سپیناوی به زه لګو کوم چې زه د حضرت امام ابو حنیفه د جامع جماعت بنیاد کې خودونکو او خادم او قائم مقام امام دغه چې اوس مونږ یو بل امام دغه کړی نو چې هغه کلنی به زه د امامت چارې مخکې وړم خو خادم يم او دغه حضرت امام ابو حنیفه د جامع جماعت بنیاد کې خودونکو او د مظلوم افغانانو په هر غم او هر در کې خپل ځان شریک بولم او د خپل وس او توان مطابق چې څومره کېږي هغه به کوو ان شاء الله. څه هم نه دي کړي چې عمره موږ باندې د خپل ملت کم حق دی او دغه ملت په بیت المال په پیسو باندې موږ دغه څه چې نن غږیږو دغه برکت دی د دغه تعلیم برکت دی والا دې موږ ته د توان او طاقت راکړي چې موږ د خپل ژبې لپاره د خپل فرهنګ لپاره د خپل ادب لپاره د خپل ملک لپاره د خپل بیوزلو انسانانو لپاره د خدمت جوړ شو. دا ډیره مهمه ده. بیا هم د تاسو نه یو نړۍ مننه کور مو ودان او دا ډیره مهمه ده د موږ او تاسو دغه 15 وختو ناخوالو عیني شاهدان استو. هغه وخت کې زنده دغه ځوانانو ته پته نشته دی د عمر چې 40 تو کلو یا د 15 تو کلو دوی ته معلومات نشته دی. ضیاء الحق د افغانستان د پاکستان رئیس جمهور نو هغه په هر خبره کې ویل چې جهاد افغانستان دفاع پاکستان دا باغه په هر خبره کې د غزوانانو ته زبې دي خبر ته متوجي شي. دا ما په دې خپل سترګو باندې لیدل دي چې کله به ته د تورخم نه به لنډی کوتل ته جګیدل او د لنډی کوتل نه به ته پیښور ته تلل نو دا سړک دومره ورکوټ یو چې یو موټر به ودرې د بل به تیریدلو دومره اندازې پورې د دوی حالات اقتصادي مګر د افغانستان په ورانولو کې پاکستان جوړ شول او دا د هغه چا د خوانه جوړ شول چې هغه د افغانستان خیرخواهان نو هغه د اسلام په نوم باندې د اسلام سره هم خیانت وکړ زمونږ د تاریخ سره هم خیانت وکړ زمونږ د خاورې سره هم خیانت وکړ نو په دې خاطر باندې دا اس بخون کې نه دي د دوی لپاره نو زمونږ د لپاره دا ډیر مهم دی چې موږ په سو برخو کې باید د دوی د پنجاب په ضد باندې مبارزه وکړو تر څو دغه نوې نسل ځوان نسل په دې باندې پوي کو چې د پاکستان کا مطلب کې ہے لا اله الا الله دوی په نوم باندې دا وایي د دې مطلب دا نه دی چې لا اله الا الله د پاکستان مطلب دا دی چې لا اله الا الله څنګه ضعیفه کو لا اله الا څنګه موږ د منځ ویسو لکه موږ تاسو د سر پسترګو باندې وکتل چې 2001 کې ناتو او امریکا ته چا لار ورکړه د کومې لار نه دغه قوتونه افغانستان ته د افغانستان د ورانولو په خاطر باندې داخل شول دا ټول لارې ورته پاکستان ورکړي مګر پاکستان دغه 15 کال په افغانستان کې لاس وهنه وکړه یوازې د بلوچستان د ټکولو په خاطر نه د ټول افغانانو به خصوصا په افغانانو کې د پښتنو د ټکولو لپاره دوی هغه ظلمونه کړی چې هغه به تاریخ یاد ساتي اوس په دې 15 کلونو کې دوی ته یو حکومت هم د قبول ور نه دی د نور محمد طریقې حکومت ورته د قبول ورنو د کمونستانو دولت د امین ورته د قبول ورنو ببر کارمل خپري دغه خو د روسان رال او خبانه ورته الله پاک په لاس ورکړي د افغانستان د ازادۍ لپاره موږ په ټولو په دې کې د افغانستان د ازادۍ لپاره برخه غوښته د روسانو سره موږ ټولو جهاد کړی دي خو مګر د جهاد په نتیجه کې موږ لاس تر کوم لاس ترانو نه موږ درلودل
بیا د محترم مجددي صاحب حکومت ورته د منلو وړ نه، بیا د رباني د حکومت په ضد باندې، بیا د هغه نه وروسته د طالبانو د حکومت په ضد باندې، بیا دغه د دویم واري بیا طالبان حاکم شول، د هغوی هم دوی نه مني. یعنې په افغانستان کې یو قوي مرکزي حکومت دوی ته د منلو وړ نه دی. نو چې وخت د دومره د افغانستان اصلي دښمن نه روس امریکا دا صرف پاکستان دی، نو موږ د غزوان نسل باید د پاکستان د ټولو اعمالو څخه خبر کو چې لوی پاکستان په لوی افغانستان کې څه غواړي، او دا تش په خوله باندې نه کیږي. ما مخکې تقریبا یو څو کاله مخکې ما په د باندې یو دوه بیا تراپیات شو و چې هر څه د تور په ظاهر سپین ښکاري، هر څه د تور په ظاهر سپین ښکاري، په غم لړلې دا ناورین ښکاري، په غم به هر افغان غمگین ښکاري، ځکه انجام ډیر سنگین ښکاري. نن موږ تاسو ګورو چې موږ 15 کاله مخکې په لوی افغانستان کې یو ګدایګر نه درلودلو، په ټول افغانستان کې موږ یو ګدایګر 15 کاله مخکې موږ نه درلودلو. 15 کاله مخکې موږ په کابل کې ملي بس برقي بس لرودلو، برقي بس موږ په کابل کې 15 کاله مخکې درلودلو، یو دولت اروپا نه درلوده. په 15 کاله مخکې موږ په لوی افغانستان کې هیڅوک محتاج نه کتلو، هیڅوک بې تعلیمه نه پاتې کېده. مګر نن راشه زمونږ ټول ملت دوی ګدایګر که د چا د وجې نه، د پنجاب د وجې نه، د پنجاب د اعمالو د وجې نه چې پنجاب په افغانستان کې دغسې یو جاسوسان تربیه کړل چې د هغې مخنیوی کول اوس زموږ د ټولو باندې فرض ده چې موږ دغه خلک څنګه دوی ته رسوا کړو. چې د جمهوریت نظام په سقوط نه وروسته ټول په یوه تیاره کې لاړل. بله ورځ یو د ولسي جرګې غړی حسنزي صاحب وویلې که دغه تیاره خدای غورځولې او افغانستان به د ټولو مشکلاتو ورته الله نجات ورکړی. بالکل دا ډېر یو اوچته خبره ورکړله. نو ما ویلې چې ته دا وګوره چې د افغانستان د لوی افغانستان دښمنان هر څوک پیژني، ولی چې د ته زه د خپل بادار غلامی کوه په یو نوم او په بل نوم باندې هغلته په تیاره کې ځه او هغلته هغې ته غېږ ورکوه خپل دښمن ته د لوی افغانستان د ورانولو په خاطر باندې. دا هیڅ افغان ته د منلو وړ نه دي. موږ په ټولو افغانانو باندې دا فرض عین دی چې د خپل بلوچانو ورونو ملا کلکه وتړي، او په طالبانو باندې زه غږ کوم، په ټیم باندې غږ کوم. ما څو کاله مخکې په دې باندې خبره کړې وه، باچا خان ته موږ ډېر احترام کوو، ولې چې باچا خان ټول عمر په جیل کې تیر کړی دی او هغه د عدم تشدد په مبارزه باندې ټول عمر په زندانونو کې او په تکلیفونو کې تیر کړی دی. موږ د هغې مبارزې ته احترام کوو، خو د دغې عدم تشدد مبارزې سره زه بالکل مخالف یم. باید هغه ما وجني، هغه زما کور بمباري، هغه زما مړی او ژوندی ورکوي، هغه ما کې د خبرې سړی نه پرېږدي او زه به وایم چې نه عدم تشدد. نو تر څو چې موږ د پاکستان په ضد باندې مسلح جهاد فرض کړی شروع کړی نه، ځکه د هغه په ضد باندې جهاد فرض دی. ټولو دنیا عالمانو اعلان کړی دی چې د پاکستان په ضد باندې به جهاد شروع شي. نو نن الحمدلله ډېره ښه موقع مساعده ده د ټولو د نړۍ د مسلمانانو لپاره، او خصوصا د بلوچانو ورونو لپاره، د افغانانو لپاره چې په دغه عظیم جهاد کې برخه واخلي، تر څو چې پاکستان د نړۍ په نقشه کې په لوی افغانستان کې او په نړۍ کې امن نشي راتللی. نو په دې خاطر زمونږ دپاره دا کوشش پکار دی چې خپل ځوان نسل څنګه تربیه کو، هغه څنګه آګاه کو چې زمونږ اصلي دشمن نه روس نه امریکا ده، صرف پاکستان دی. چې پاکستان تر څو د نړۍ په نقشه کې هغه ته په لوی افغانستان کې یو حکومت هم د قبول وړ نه دی. دا مختصر دغه چې ما په خپل نظر د بلوچانو مبارزینو او د ټي ټي پی او د عمومي د پښتنو د افغانانو په ارتباط باندې څرګند کړ، تاسو سره مې شریک کړ. ډېر ښه نظر ډاکټر صاحب، واسه الله تعالی عمر درکړي او عزت درکړي، ځکه ډېرې ښې خبرې مو وکړې. ان شاء الله تعالی دغه د راتلونکي کې به بیا هم راځو. بل دا کار دی لکه چې دا ټي ټي پی چې دوی ورته وایي که نه تحریک طالبان پاکستان، د دې په ځای باید ورته موږ وایو تحریک طالبان پښتونخوا، ځکه چې دوی د پښتونخوا د آزادولو په خاطر باندې کار کوي. ما په بل ورځ باندې یوه ترانه م ولیدله چې اسلام آباد یادوي چې نږدې ده چې خیر سره موږ به اسلام آباد آزادوو او هلته به اسلامي نظام او اسلامي حکومت راولو. نو هغه خو عملی جهاد شروع کړی دی د پنجاب خلاف باندې. نو که دغه مبارزه کې ورسره دغه نور قومونه مو سره یوځای شي، لکه څنګه چې ورسره بلوچستان یوځای شوي دي او هغه یې ورپسې دغه خپل وسلوال جهاد یې شروع کړی دی د پنجاب په ضد باندې، نو که داسې دغه نور قومونه ودرېږي او خپل جهاد پنجاب په خلاف باندې شروع کړي، ان شاء الله تعالی لري نه ده چې ډېر زر به ازادي واخلو. نو دا یو دغه ورونو سلامونه را لېږلي دي، ډاکټر صاحب جعفر خادم صاحب هم سلامونه را لېږلي دي، نړۍ مننه، او دغه خپلواک ورور هم سلامونه را لېږلي. ډاکټر صاحب
خپلواک خان په نوم باندې خپلواک واک خان چې دی کنه هغه سلامونه را لګري د ټول نو څخه ونه لري منه دا څه تاسو په نورم خبرې وکړي کنه ما د شي ویل چې نه بلوچستان کو عملی کار شروع کړی دی کنه لکه چې کار وکړو د څه کدا نور لکه تاسو څنګه ویل چې مخکې ویل چې غفار خان چې هغه د عدم تشدد حکومت فلسفه چې هغه صحیح د خپل وخت او زمان لپاره به صحیح و خو اوس هغه د ضرورت نشته دی اوس چې دی صحیح وسلوال مبارزه د پنجاب په ضد باندې په کار ده کنه چې وشي نو په دغه باندې د اساسي دغه نظر ډیر خوري نظر نو که تاسو په نورم څه ویل غواړئ به وي به بر اساسي هم خبرې پیو کی د بورا صاحب زه فقط یو دوه خبرې لرم به زه خپلم ډاکټر صاحب ته وخور کوم زه به یو پښتنه هم ولرم په خوا کې مخکې ډاکټر صاحب ډېرې ښې خبرې وکړلې ډېرې په ځای خبرې وکړلې تر کوم وخت نه چې دغه زمونږ خلاص هم پېژندلی دی او دغه حکومتونه چې دغه په ټول دغه 40 کاله کې راغلي د افغانستان کې یعنې دغه هر حکومت یعنې یو هر دولت چې و هغې به ځان ته یو سیاسي دغه به لاره به یې لرله که نه یعنې دغه هر دولت د پاکستان په یعنې سره په تضاد کې و او د همدغه شکل چې نن د افغانستان سره زموږ روابط دي دغه تقریبا دغه هر دولت دغه که هغه کمونیستي رژیم و که هغه د امریکا رژیم و که هغه تکمولیان و که هغه خلقیان و که پرچمیان و ټولو سره د پاکستان دریځ په یوه سترګې ورته ګټلي دي نو زه دغه خبره مې د ډاکټر صاحب تاییدوله چې دا واقعیت همداسې دی نو زه ډاکټر صاحب نه یو پوښتنه غوندې لرم چې دا د پاکستان کوم چې د مخکې تاسو یاد هم کړله دا ټي ټي پي چې دی یعنې واقعا د دې و که چېرته دغه کوم دغه چې دی غواړي چې کوم یعنې هغه کوم اسلامي او شرعي نظام یعنې که په دې هکله تاسو یو څه رڼا واچوئ یعنې چې واقعا په پاکستان کې اوس یعنی یو هلته خو یو انګریزي نظام دی که نه نو که په دې هکله تاسو یو څه خبرې وکړئ منندوی به یم مننه محترم رسا صاحب د ستاسو د سوال په جواب کې باید ځم دومره ووایم که هر څوک ما سره حاضرېږي د ستاسو د لوی افغانستان د تلویزیون په پرده باندې د پاکستان حکومت خپل ځان مسلمان ثابت کولی نشي ځکه دا په دې خاطر باندې چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کامل مسلمان هغه دی چې کوم شی ځان ته خوښوي هغه خپل ورور ته خوښ کړي هغه خپل همسایه ته خوښ کړي نو موږ او تاسو خو عیني شاهدان استو او دوی خو د لا اله الا الله په نوم باندې ټول دنیا وغولوله او د نړۍ ټول مسلمانان وغولول او حال دا چې په دې اویا کلو کې هغه مولانا بجلیګر دی الله پاګو بخي نو هغه به ویل کدا لا اله الا الله په سنډا باندې بار وي امه اسلام آباد ته بار رسیدلې وي او دلته به قایم شوی وي نو دوی خو د لا اله الا الله په نوم باندې اسلامي ملکونه ټول دغه کړل چوري کړل او د نور غربي دولتونه جوړ کړل دا خاص د انګریزانو او د غربیانو یو نماینده دولت دی دا تش په نامه د اسلام په نوم جوړ شوی دی کې یو پرځه هم د اسلام نشته دی او که چېرته د مسلمانانو په وسیدلو باندې موږ یو ملک ته دغه اسلامي ملک یو خو هندوستان کې د پاکستان نه دوه چنده مسلمانان ډېر اوسېږي هغې ته ولې موږ اسلامي جمهوریت هندوستان ولې نه ویو نو دلته د پاکستان عام خلک الحمدلله عام خلکو باندې موږ افتخار کوو عام خلکو هغه قرباني د افغانانو سره ورکړې ده چې هغه زمونږ هېڅ نه هېرېدونکي د عام خلکو چې زمونږ پښتنو کومه قرباني ورکړې ده زمونږ عام د پاکستان کومه قرباني ورکړې ده د افغانانو لپاره مګر حکومت خو د اصلا د اسلام د ریښې د منځه وړي هغه کته نه غواړي چې په اسلام دی په آسیا کې په طاقت کې پاتې شي هغه په آسیا کې د اسلام د ضعیفه کولو د مسلمان د ختمولو لپاره هغه په نړۍ کې د نړۍ په نقشه کې ځای نیولی دی نو د ده لپاره په ټولو مسلمانانو دا فرض عین دی ځکه الله وایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ټول اتفاق وکړي د دغه ظالم مقابل کې د ترڅو دغه ظالم نیست او نابود شي دا په هر مسلمان باندې فرض عین دی چې د پاکستان د دولت په مقابل کې راپورته شي او نن دغه ښه زمینه مساعده شوې ده چې تر څو پورې دغه شومو اهدافو ته د رسیدلو په خاطر باندې افغانان او نړیوال ترې د آرام ساه واخلي دا زموږ دپاره ډیره مهمه ده خصوصا هغه مشران چې عمر د 15 کلوي د 55 کلوي د 80 کلوي هغه دغه ټول ناخوالې د پاکستان د سر په سترګو باندې کتلي دي او هغه دغه ټول ځوانان باید په دې باندې تشویق کړي او پوه کړي چې د پاکستان دغه دعوه دروغ ده اوس تاسو موږ او تاسو د سر په سترګو ګورو چې دوی په لاهور کې څه کوي په لاهور کې دوی هغه شیان کوي چې هغه قطعا د اسلام نه چې د افغانیت سره سمون نه خوري د انسانیت سره سمون نه خوري مګر دوی د اسلام په نوم باندې زموږ ملک تباه کړ
موږ څومره کولی شو چې د دې دغه تورمخي مخ څخه پرده پورته کو او نړۍ ته وښیو چې دا د انسان په شکل کې دا د یو حیوان کارونه د نړیوالو او د انسانانو او د مسلمانانو په ضد باندې کوي. نو په دې خاطر باندې دا په هر انسان او هر مسلمان خصوصا زمونږ په دینی علماو باندې خصوصا د اسلامي امارت په مشرانو باندې دا فرض ده چې د دغه اصلي شکل نړیوالو ته وښي او مسلمانانو ته وښي. بالکل ډاکټر صاحب څنګه زلته یو د شیخ کاراکوم د نقشه ده د پاکستان ځکه هغه ویډیو څنګه نشو کار کولای چې به را دغه کوي دا بالکل بندي د دې خاطر باندې دا نقشه چې دا په دې کې کار کړی دی چې بلوچستان چې ده اندا یو خپلواکي وا جوړیږي خو به تم دا سړی وای چې دا خپلواکي وا چې ده اصلا د لوی افغانستان لپاره وای لار برابرول دي د بلوچستان ته وای تاسو لوی افغانستان غواړئ چې جوړ کړئ ځکه وای چې دا لوی افغانستان چې تاسو په خام لوی افغانستان خاور وای اوس به وای لوی افغانستان طرف ته ځي نو به د زونو ته نور ته ویل یا کوم یو بلوچ نور نشتلستان چې دي کنه چې تاسو به هم خو کده سیاسي یا د پاکستان سره وسیدره یا د افغانستان سره وسیدره مګر پنجابیان به په دې لکه دوی خو څومره ظلمونه چې دوی کوي د افغانستان سره په شکل بلوچستان خو سیمه کې دورونه غوندي او هغه خپل ټول هغه کوم حقوق او کوم دغه چې هغه ته ورکول کېدل مګر پنجاب خو به دا کار نه کوي خو به ته د کې خپل هغه تلویزیون کې به ډیر زیاتو ویلې چې دا چې د ګریټر افغانستان لپاره لار جوړول دي او وای نړیوال هم دا کار غواړي چې غټ افغانستان جوړ کړي لوی افغانستان جوړ کړي ځکه چې افغانستان وای په وچه کې راګیر یو هیواد دی او هغه دغه د لارې به افغانان چې دي هغه به بهر د لار پیدا کړي ځکه مهم شی پکې وای دغه دی نو په دې باندې موږ خوشاله یو ځکه چې دوی خپل پنجابیان په دې پوي دي ځکه د دې په تلویزیون کې وسم دا رقم باسونه ځنی روان دي هغه په کوي ځکه چې بلوچستان زی ازاديږي او هغه په دې باندې ډاري که تاسو آزاد هم شي یا خپلواک شي تاسو به خپلواک نشئ پاتې کېدل ځکه وای ساسه نفوس کم دی په تاسو بیا ایران طرف ته ځي مجبوری به باندې ایران واکمنی کوي یا به باندې بیا افغانستان طرف ته ځي خو اصلا دوی ډاري چې دغه طرف ته لاړ نشي کنه لکه دې کې یو ویر او طرح پکې دی کې دغه کوي د سیوته په دي عوامو کې یا د خپل بلوچستانو کې نو ځکه دوی ډیر تیز ځکه دا د پنجاب میډیا چې دا د لپاره ډیر کار کوي نو ان شاء الله تعالی کار څومره دوی کار وکي بلوچستان خپل خیر شوی دی هغه په دې پوه شوی دی چې هغه ډیر زیاته په هغه ډیر ظلم وشو دا ټول حقوق او دغه چې دی وسایل هغه د پنجاب په کنټرول کې دی او ډیر زیات ظلم په دوی کړی ان شاء الله تعالی ازادي به تخ خپلواکي تر ته وځو تر څو تاسو به غواړئ هغه وي ان شاء الله تعالی به دا پروګرام راټول کوو نو زه د ستاسو او د محترم رساس هم نو د ټولو لیدونکو او لیدونکو نه یو لړۍ مننه کوم او په دوی ټولو باندې غږ کوم چې موږ باید خپل منځي اختلافات ته د پای ټکی کړو او ترڅو ټول یو بل ته لاسونه ورکو او داس یو طاقت جوړ شو چې د پنجاب د نسکورولو په خاطر باندې د لوی افغانستان ټول امکانات موږ برابر کو او دا هر څه انسان کولای شي ولی که موږ چې اتفاق او اتحاد وکړو ان شاء الله موږ سره ټول امکانات شته عام انساني قوت موږ سره شته دي عام فکری قوت موږ سره شته دي عام علمي قوت موږ سره شته دي او هم زموږ جغرافیه موږ ته د امکانات برابر کړی دي چې موږ د هر ظالم ته یو غاښ ماتون کې جواب ورته ورکو او پنجاب ته داس یو سبق ورکو چې په آینده کې اس یو قوم د بل قوم په ضد باندې داس یو عمل ونکړي لکه پنجاب چې په دې اویا کلو کې خصوصا په پښتنو باندې کړي او بلوچستان ورونو باندې کړي دي چې د آینده کې نور قومونه دغه نه یو عبرت حاصل کړي دا زما ځوانانو ته او زما ټول ملت ته دا یو پیغام دی ډیره مننه ډاکټر صاحب ډیر قوي پیغام دی ورکو اساس یو کته څه نه وایي د پروګرام بندو کو څه ویل بس لاندې ویو بس یو نړۍ مننه کوم ودان باورا صاحب ډیره زیاته مننه تاسو نه ډاکټر صاحب والا دومره ښایسته خبرې وکړلې چې واقعا هغه د زړه خبرې وکړلې هغه د ملي خبرې وکړلې ډاکټر صاحب د کور ودانې او موږ به ان شاء الله ډاکټر صاحب ته منتظر یو خیر سره به دی به موږ سره پروګرامونو ته راځي نو زه به نن شپه ډېرې خبرې نه کوم باورا صاحب ځکه چې وخت هم کم دی نو زه نور شی نه لرم به ان شاء الله نور پروګرامونو کې به خبرې مننه اساس بس د لوی افغانستان په اله ملګرو تر بل پروګرام پورې په لوی لاس پارم د الله پامان ژوندۍ اوسئ د الله پامان